د طالبانو لخوا بل ډیر زبردست اقدام. طالبانو بهر ته د ډالرو او لرغونو آثارو په لیک بندیز ولګاوه. د طالبانو اسلامي تحریک په جدي توګه د افغانستان د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو او لرغونو آثارو لیک منع اعلان کړل. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وایي کله هر چا سره یا توکي ونیول شول سمدستي به ضبطیږي او له لیږدونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې 10 ورځې تیریږي او له دې هېواده بهر ته ډالرو او نورو آثارو د لیږد په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د چارو ځینې پوهان وایي چې د طالبانو د اسلامي تحریک اشاره له افغانستانه وتونکو خلکو ته ده. د اقتصادي چارو پوه سیف الله وایي دا چې اوس مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې حالت بیړنی دی، منظمه تلاشي نشته، نو طالبان شک کوي چې ځینې خلک له ځان سره بهر ته پیسې لیږدوي. یاد دې وي چې له تیرو 10 ورځو راهیسې امریکایي او د هغوی نورو متحدانو د کابل له هوایي ډګره له 25,000 زیات افغانان او د بهرنیانو په ګډون ټولټال تر 80,000 ډیر کسان ایستل شوي دي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې د اګست تر وروستۍ به د تخلیه چارې بشپړې شي او له هغې وروسته به دغه موده ونه غځوي او طالبانو هم په همدغه هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره مخالفت ښودلی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.